الله په دې تاسو له اجر او ثواب درکړي د چا چې وزګي او قرباني ده. حرمینو کې حاجیانو په دې موقع باندې لوکونه نه کټ کوي، په دې موقع باندې ویښتانه کټ کوي. هغه مسله په خپل ځای کوم انشاءالله العزیز. خو د 10 شپې او 10 ورځې الله پاک په دې باندې قسم وکړي او دا لوی مبارک شپې دي. الله دې پکې موږ او تاسو له د صحیح اعمالو توفیق را نصیب کړي. او دا 10 شپې او 10 ورځې دا پدې کې اعمال کول او پدې 10 ورځو او په 10 شپو کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اعمال خو دي نو هم هغه شان اعمال کول. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم یو فراز صحابه ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ورتوي ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. دلسو روزو لسو شپو کې هیڅ یو عمل الله تبل محبوبه، هیڅ یو عمل الله ته د نور روزو او د نور شپو نه داسې محبوب نه دی لکه څنګه چې دا ورځې او دا شپې. په دې کې نیک عملونه الله ته ډېر زیات محبوب دي. الله دې د نیکو عملونو توفیق را نصیب کړي. اصل اوقاتو کې عمل پکار دی. دا اوقات بیا زمونږ استاد مخې لا ناراضي کنه دا بل ورځ دا دومره نوجوانان چې الله پاک د دنیا نه بوتله نو داسې د دوی دا توقع نه وه. پرون یو ځای ته فاتحې له لاړو یو وی دا پرځنۍ پرونۍ ورځ وي دا پرونۍ ورځ د راتلو وه کور ته. دا به کور ته راځي کویټه نه وله کړ واده یې و د اختر کې. دا نه دی خبر چې زما به جنازه د بلوچستان راځي 11 میاشتې 12 میاشتې وروسته. دا اوس ما او تا ته هم دا پته نشته چې ما او تا به اختر ته ایساریږو یا نه ایساریږو. زما استاد اختر ورځ نصیب کیږي یا نه نصیب کیږي. زما استاد اختر خوشحالي نصیب کیږي یا نه نصیب کیږي. خو اصل سیز عمل له د وخت نه عمل پکار دی. مرد ځان تیار ساتل پکار دی. او کله چې سړی ځان تیار وساتي نو دا بهتري بیا اته کمر راځي نو راځي دي اسیم تیار. دا مونږ او تاسو چې پریشان ولیو ځکه د مرد لپاره څه تیارې شته نه. کنه تاسو زمونږ هغه نیکونو ته سوچ کوئ څومره نیکونه زمونږ تللی دي. چاته یاد دي چې زما د نیکه څه کارنامه کوله، زما د نیکه څنګه سړی، زما د نیکه به څه کول، د هغه پلار به څه کول. دغه شانې په مونږ هم را روانه ده. زمونږ بچي هم او تا بیا نه یاد دي. ځان دپاره عمل پکار. دا خو هسې څوکیداري ده. نن د هغه چل دی، نن دا چل دی، نن به هغه حکم، سبا به دغه حکم. هېڅ شی نشته. هغه زه پرزول لیدلي صحابه تپوس وکړو. دې کې صحابه وی یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله. د الله نبی دا دومره محبوب راځي چې دې کې جهاد هم غوره نه دی. جهاد به کوم غوره نه دی. یو سړی د الله په لار کې جنګي. دې کې نبی صلی الله علیه وسلم بتوي ولل جهاد فی سبیل الله. جهاد به کوم غوره نه دی. ها هغه مجاهد نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الا رجل خرج بنفسه وماله. هغه جهاد کوونکی هغه مجاهد هغه غوره دی چې خپل مال سره د خپل مال سره د خپل نفس سره مال او نفس دواړه د الله په لار کې قرباني. اقا مجاهد ته بهتر دی. نور د دینه بل عمل بهتر نشته په دې ورځو کې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه مجاهد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بخاری روایت. خو
نه مال واپس راوړي او نه دا مجاهد په خپل واپس راځي بلکې شهادت وته نصیب کی دغه مجاهد دغه جهاد دا بیا ته بهتر دی د دې ورځو د عمل نه د دې څوک کولی شي چې معلومه لګي او خپل ځان قربانۍ ته پیش کړي داسې نشي کېدی نو عرض مې دا کاو په دې ورځو کې هر یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا یو روزه په دې ورځو کې نسل د یو کال امر ثواب الله پاک د یو کال برابر د قبول شوی د روزې ثواب او اجر الله پاک انسان له ورکړي نو په کار دا کم از کم دا خوراکونه او ټولو مرګو کړ او کم از کم یو روزه نیمه پکې ونسو او زنانه پکې ډېری داسې قربانیانې کوي هغوی ته هم دا پیغام ورسوي یوازې په تاسو نارینه ونه ګورئ نارینه لاسوس عبادت کې زنانه ډېرې قربانۍ والي دې د وجنا او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ورځ کې بیا تسبیحات ویل اذکار کول استغفار زیات ویل تکبیرات زیات ویل دا زیات ویل پکار دي کوم تسبیحات شي نو هر تسبیح چې تا ویل یو حدیث پاک راځي او دا هر تسبیح خپل فضیلت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله دا سی وي سو ګدا وي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دغه صرف کلمات وي سو نور څه کلمات وي نو دا کلمات خو الحمدلله نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې د دریاب د زګ امرې د ګناهونه کړه او د سحر مسل کړه دا تسبیحات وي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم وای سل کرته دا سحر وای سل کرته دا ماخم وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله دریاب د زګ امر د ګناهونه الله به ټول معاف کړي آسان کلمات دي ګران دي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ګران کا په نه دي او بخاری ختم په دې باندې اختتام په دې کلمات دا بهترین کلمات دي رسول الله سلام فرمای په جبه ډېر سپک کلمات دي خدای رنګي د میزان په تل کې دا ډېر درانه کلمات دا ګران کلمات بیا عرض مې تدا کو اوس په دې ورځ کې عمل سپکار دي عمل یو دا پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قال سئلا نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې په باره کې تاسو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمال ستاسو تم شه چې دې بیاش کې سس کارونه کول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم یزار ایتم هلال ذل حج واراد احدکم ایزح فلیمسک عن شعره واصفاره کله چې وسړی میاشو ویني د دې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای هغه دې خپل ویخت کټ کول خپل نکونه کټ کول دا دې بیا بند کی البته دې کې یو مسله وره یو سړی سولې خورځي هغه سنت نه یاغستی سولې خورځي سنت نه یاغستی ترخګونو ویخته نامن لاندې ویخته نکونه داسي هغه نه کټ کړي نو سولې خورځي د دې شوی او دلته بیا شلی دی شوی دا عمل مستحب دی د دې سړي د پاره دا ویخته لر کول دا وسه لازمي دي ځکه بعض علماء لیکلي دي چې د 40 ورځې نه په پورته یو سړي سنت و نه غسته دغه مونږ ویو نه کی صفائی کې ډېر اهتمام وکړ او دا خاصه مرکه اکثر خلک صفائی ډېر خیال ساتي او د دې صفائی خیال ساتل د صفائی خو ډېر زیات په اهم شي ځکه زار اسیو دا الک تر ملما شو مې 5000 وباسه زه خو 5000 نه وزل کولې نو وباسه 5000 نه وباسه اسید مونږ عبادت یا خدا پاک ځانه مې سوچ کاو دینو جوان لکته ګره د بسار منځ کړي کنه به کړي زما خو یقین نه راته خو مې جو کړي به ما په حسن ځوان وسات یا لکه 5000 ولې نو وباسه نو وباسه زی چل شي چې نو وباسه او بیا چې 5000 ویس نو ځکه کمره کې نشم کېناست د خپو دا بد بوې لکه دومره کم از کم احتیاط وکړي یو خاص یو مرضی بیماری هغه جدا شي یو ته لکه مونږ دا شي نه نو دې کې احتیاط وکړو د بهترین اوقات ته ګورو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړي دا ولې د سکی
نو دا به ځکه داسې کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا به ځکه داسې کوي چې حرمینو کې او دا به صرف د قربانو والا کوي عام مفتی رشید احمد صاحب لیکلي دي وایي عام خلک که داسې کوي هغوی ته بس اجر ثواب نه میلاویږي البته د قربانۍ د اضحیې والا داسې وکړي نو هغوی دپاره مستحب دا تشبیه دا مشابهت دی د چا سره د حرمینو د حاجیانو سره هغوی دغه شانې نوکونه نالي نو تبه یې هم نالي هغوی دغه شانې چې نو ویښته نه کټ کوي نو تبه یې هم نه کټ کوي هغوی دغه شانې یي نو ستا قرباني به هم ته د هغوی سره به مشابهت کوي الله به تعالی هم اجر په دې باندې راکړي خو دا مې درته عرض کوم چې 40 ورځونه که د سړي داسې سنت اخوا تلي که نه نو بیا خو میاشت پې لیدی شوې ده خو که میاشت بېګانه لیدی شوي نن یې اولی سبا یې اولی نو د دې نه دا که یو سړی داسې کوي چې زه داسې کوم مستحب عمل دی او زه په دې باندې عمل کوم نو هغه له پکار هم دا دي چې په دې باندې عمل وکړي نوکونه وغیره نن به یې کټ کړي بېګا به یې کټ کړي دې ته به ځان تیار ساتي د سر ویښته د بدن نه به شی بیا نه کټ کوي بس دا الله سور راځي نو پکار دی چې موږ او تاسو هم په دې باندې انشاءالله ګل عزیز عمل کوو که نه به کوو انشاءالله د چا چې قربانیانې نو په مستحبو باندې عمل کول دا الله پاک بیا د سنتو باندې عمل کول آسان دي سنتو باندې عمل کول په واجباتو عمل کول آسان شي واجباتو باندې عمل کول په فرایضو باندې عمل آسان شي نو چې ته وایې چې دا مستحب دي او دا پکې سنت یې پرېږده سړیه او چې صرف فرض به کوو کړه نو تعالی الله بیا د فرضو توفیق هم نه درکوي فرض کوم بیا ته سستی کا نه دې د وجه نه زمونږ استاد محترم د استادانو استاد مولانا محمد طاهر رحم الله یو پیر د جمعات ته صرف رادنده کا او ګسخ پای چې نو دا مخکې شو رادنده کېدو کې نو هغه بیا ته او راته ټول ورځ وې دا چې دا بیا زه غلط عادت کېږم امام سوری رحم الله ته امام سوری رحم الله ته د سور ولې کېده وی جمعه ته لاړم دا ګسخ په مې اول ډنډه کړه چې دنده مې کړه که نه نو ماته آواز شو ای سوره ای غویو هغه بیا ځان ته دا لقب لیکو امام سوری رحم الله لوی عالم تېر شوی بیا ځان ته دا لقب لیکو وی ما ته غیبانه داسې آواز شو دی چې ای غویو ته چې جمعه ته ځې نو ته جمعه ته کور نه پېژنې ته به جمعه ته څنګه ځې ته د غویو په شان باندې ځې ته خو انسان یې که نه د انسانانو په شان باندې ژوند تېرول پکاري نو عرض مې ته دا کوه چې دا ورځې خو هسې هم تېرېږي خو چې ما او تا پکې عمل د جناب رسول الله وسلم د سنتو موافق وکړو انشاءالله کوو به که نه به کوو انشاءالله الله دې په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي نو په دې کې اعمال دا دوه خبرې مې ته وکړې یو پکې اعمال کول څه عمل کوئ نوافل زیات کوئ استغفار زیات وایئ تسبیحات زیات وایئ سوره اخلاص دله دردي دا زیات وایئ تلاوت د قرآن کریم زیات کوئ چې څه تاسو کولی شئ هر نیک عمل چې کولی شئ صدقات پکې زیات کوئ دارنګې چې نو هغه او دویم عمل چې په دې ورځو کې سنت اخیستل ویښته کټ کول دا یعنی د مستحبو طریقو نه خلاف طریقه ده که یو سړی چا قرباني نو هغه به داسې وکړي چې په دې باندې عمل وکړي چې دا ویښته نوکونه وغیره که 40 ورځونه اخوا تللی نه که نه نو دا به نه دې کټ کوي ځان دې باندې کې محفوظ هغه نارینه او که زنانه دواړو دپاره چې څوک قرباني کوي الله دې په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دوه اعلانات کوو او انشاءالله العزیز بس کوو یو اعلان خو زمونږ د ملګری دغه نه راغلی دی رحیم آباد مولوي صاحب چې کومه د هغوی مدرسه ده په شان کې او چېرته راغلي هم نه دي دا اولي ځل دا تاسو صرف ته ښیم اوس کښېنه ځه هلکان به ځان وګوري دوه هلکان پاسې یو هلک پاسې چانده ته دا هغه ځای نه دا اولي ځل چې راغلی اوس تاسو به په دغه مدرسه کې څه کیږي مونږ خو ټول عمر داسې یو خو چې اوس داسې اشنا کس راشي نو پای کې مونږ څه نه شو کولی میلمه دی او میلمه چېرته په ژوند کې چې یو پیره راشي نو هغه ته به ته څه وایي چې تاله مونږ جومات کې چانده نه شو کولی نو دا ستاسو په هغه مدرسه کې به څه کیږي یو 200 طالبان په کې اوسېږي او سبقونه پکې پړاوي الله تاسو ټولو له اجر الله دې زموږ پکې ټولو کې حصه وکړي هره مدرسه کې دې الله زموږ حصه وکړي هر جومات کې دې الله زموږ حصه وکړي چې انشاءالله دا وکړو دویم دا په دې علاقه باندې 3 اعلانات شوي دي یو بل هم شوی یو دویم اعلان دا چې دلته دې علاقه کې زه تاسو ته یو درخواست دا کوم او دا په تور د عاجزۍ کوم ګورې دا هر چاته وایي غل چا نه روکېږي نه بله دغه مونږ مالې ته یو نه سړی چېرته راغلی دغه ځای کې ځان کول شروع نو هغه نه یې سیخ پټ کړی یو بورې سیمټ یې تېم وړي
نو د خدای مسلمانانو چې سړی میلمه راشي نو هغه خلک عزت ورکړي دا به په کته خلک ونه وړي کنه خو دې پورته مونږ به وړی کنه نو عرض ته دا کوم گاونډیان هم بدناموي پای کې پاک خلک هم بدناموي یو غل یو شو ان شاء الله غل به راګیرو پات کیږي دا پرېدا مې زوم د کور د چنې نه پیپ وړ د وبو شین پیپ هم ځان او په ودی ځان راوړل کول نو دا څنګه ډاکو دي چې دا داغلا کوي شیخ داغه په کار شي دی پټي که جمعات کې شیشه په کار شي هغه به دی وړي کلارګه پان په کار شو داغه به د جمعات نه پټي بل به د جمعات نه پټي کور نه به پیپ پټي شیخ به پټي سمټ په پټي داغل اخیری دی سه الله خو زه خو تداویم جمعې روز دا الله چې نور دې پاک انسانان بدنامي الله دې د دواړه لاسونه مات کی مات امين کې وي ټوله مالی بدنامي ده د ټولو نیکانو صلاح او بدنامي ده زه خو دا عرض کوم دته او الله دې زر تر زر دې خلکو ته رسوا شرمنده دی وکړه اګه نارینه او کزنانه ځکه چې پاک خلک به داغه به گاونډیانی الته به داسې یو ځکه خو دی او دې به په نور بدنامي د خلکو پاکو خلکو تهمت لګي ولی تهمت لګي ظالم ده خدای دې اختر دې روزو ته ګوره بیا استغلا ته ګوره او بیا میلمه سره دا غزا نه دا وي سوق دلته شته نه او هغه دې کولېږي ترغه نو دا ظلم بے انصافي نه پکار دریم اهم میټینګ د هر مالینه سلور کسان د اتوار ورځ اتوار پر ځبانه کلی په های